موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تاته اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسیدونکي په ډلو وویشل. له هغو څخه یو ډله یې ذلیله کوله، د هغې هلکانې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و. موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي وو او هغوی راهبران او هغوی وارثان وګرځو او په ځمکه کې حکومت ورکړو او له هغو نه به فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه وروښیو چې له هغو سره یې ویره وه. موږ د موسی امور ته الهام وکړ چې دته تای ورکړه، بیا کله چې له تاسو سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه. موږ هغه ته راګرځونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړونکي. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سیند نه راوویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خپګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپل د سیسه کې غلط شوي. د فرعون میرمن هغه ته وویل دا زما او ستا لپاره د سترګو روښنايي ده، مې وژنه، کېدای شي چې دا زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به په زوی ولې ونیسو. او هغوی له عاقبت نه خبره. اخوا د موسی د مور زړه درزید، هغه به د هغه راز برملا کړی وای کوم د هغه زړه نه وای ډاډه کړی تر څو چې هغه زمون پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه ووسی. هغه د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه، ورسته زه نو هغه له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساتو چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. او مونږ پر موسی باندې لا د مخه د شروع ورکوونو ته یونه حرام کړیو. دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغه ته وویل آیا زه تاسو ته د یو داسې کور نه خبر کړم چې د هغه اوسیدونکو د پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهی سره یې وساتي. دې توګه موسی بیرته خپل مور ته راوست تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجنونه ووسی او په دې وپوهیږي چې د الله وعده رښتیا نه وه. خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. کله چې موسی د خپل ځوانۍ پوره سن ته ورسید او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ. موږ نیکانو ته هم دغه مکافات ورکو. یو ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي، یو د هغه د خپل قوم څخه وو او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط. د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله. موسی هغه یو څوک ووهه او د هغه کار یې پای ته ورساو. د دې حرکت صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی. هغه سخت دښمن او ښکارا بیلاری کوونکی دی. بیا یې وویل ای زما پروردګار، ما پر خپل ځان ظلم وکړ، ما ته بخښنه وکړه. نو الله هغه ته بخښنه وکړه، هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی. موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه، دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی له دې وروسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم. بل ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روانو چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې هماغه سړی چې پرون له دنه ننګه غوښتې وه نن بیا دته د فریاد غږ کوي. موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډېر ګمراه سړی. بیا کله چې موسی اراده وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغه سی ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی؟ ته غواړې چې په دې هیواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې، اصلاح کول نه غواړې؟ له هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویل ای موسی د سردارانو یعنی د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي، له دې ځایه ووځه، زه ستا خواخوږی یم. د دې خبر لا اوریدلو سره سم موسی وویرید او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه مال ظالمانو څخه وژغوره. له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي. او کله چې هغه د مدین د اوبو څاته ورسېد نو ویلیدل چې ډیر خلک خپل څاروي اوبو کوي
او له هغونه بیلې وی خواته دوه خځې خپل څاروي ساروي. موسی له دغه خځو پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمنې؟ وویل مونږ خپل څاروي ته وب نشو ورکولای تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوزي او زمون پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی. د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي وبکړل. بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویل پروردګاره هر ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. چې ځان لا نه و شوی چې له هغو دون جونونه یوه په شرم او حیا سره را روانه ده ته راغله. ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زمونږ لپاره څاروي ته اوبه ورکړي دي د هغه اجرت درکړي. موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته خپله ټوله قصه واوروله نو هغه سړي وویل هیڅ مه ویرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی. هغه دون جنونه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکر ونیسه دی تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکر ونیسي ځکه چې قوي او امانتکار دی. د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوو لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما ان شاء الله ښه سړی ومومې. موسی ځواب ورکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه. له دغو دواړو مودونه چې هر یوه زه پوره کړم له هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي او څه لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ورباندې ساتونکی دی. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کوروالاو ته وویل تاسو اوسئ ما اور لیدلی دی ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسو پرې توده شئ. هلته چې ورسید نو د ناو د غاړې په برکتي ټوټه ځمکه کې له یوې ونې څخه غږ وشو چې ای موسی همدا زه الله یم د عالمیانو مالک. او حکم ورکړ شو چې وغورځوه خپله همسا. څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځېږي نو شای واړوله وتښتېد او هغه بیرته تر شا هم ونه کتل. امر وشو ای موسی راوګرځه او مو ویریږه ته بیخي په امن یې. خپل لاس په ګریوان کې ننباسه ځلیدونکی به راوځي بې له څه تکلیف نه او له ویرې نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روښانه نښانې دي ستا د رب له لوري د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډېر نافرمانه خلک دي. موسی عرض وکړ زما باداره ما خو د هغوی یو سړی وژلی دی ویریږم چې هغوی به ما ووژني او زما ورور هارون له ما نه زیات د ژبې فصاحت لري هغه له ما سره د مرستیال په توګه ولېږه تر څو چې هغه زما تایید وکړي زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. الله فرمایل مونږ به ستا د ورور په وسیله ستا مټ قوي کړو او تاسو دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسو ته هیڅ ضرر و نشي رسولای. زمونږ د نښانو په زور سره به غلبه ستاسې او ستاسې د پیروانو وي. کله چې موسی هغو خلکو ته زمونږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له سختګي کوډو نه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو مونږ د پلار نیکه په زمانه کې هیڅکله نه دي اورېدلي. چا جواب ورکړ زما رب د هغه چا په حال خبر دی چې د هغه له لوري له هدایت سره راغلی دی او هغه ډیر ښه پوهیږي چې وروستی عاقبت د چا ښه کېدونکی دی. حقیقت دا دی چې ظالمان هیڅکله بری نه مومي. او فرعون وویل ای د دربار خلکو زه خو له خپله ځانه پرته ستاسې کوم بل خدای نه پیژنم. هامانه لږ شان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه. ښایي پر هغې باندې په ختلو سره زه د موسی خدای ولیدلی شم. زه خو دی دروغجن ګڼم. هغه او د هغه لښکرې په ځمکه کې ناحقه متکبر مغرور شول او دی وانګېرله چې هغوی هیڅکله زموږ لوري ته راګرځېدونکي نه دي. په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیول او په سمندر کې مو وغورځول. اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. موږ هغوی د دوزخ لوري ته بلونکي راهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کومه ځایه مرسته ونه شي موندلی.
مونږ په دې دنیا کې په حقوق په لعنت وټاکو د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي، یعنی د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي.